الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود. قسم دی د غازیانو پر هغو آسونو چې په پرشهار زغلی بیا په خپل سنونو سره سپرغي الوزوي بیا د سباون په څرک کې یرغلا چوي بیا په دې وخت کې د دوړو ګردونو بړبړکی جوړوي بیا په همدې حالت کې د دښمن کومې غونډې ته ځان نه باسي. حقیقت دا دی چې انسان د خپل پروردګار ډیر ناشکر دی. وإنه على ذلك لشهيد. او بشکه هغه په خپل په دې شاهد دی. وإنه لحب الخير لشديد. او بشکه هغه د مال او شتمنۍ په مینه کې په ناوړه توګه اخته دی. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. نو آیا هغه په هغه وخت نه پوهیږي چې کله په قبرونو کې چې څه خاک دی هغه راوېستلی شي او په سینو کې چې څه پټ دي د هغو پر راوېستلو به د هغو پلټنه څېړنه وشي. عمرو د هغو پروردګار به په هغه ورځ د هغو له کړو څخه خبر وي.